چې کله به د شعر وجدان شروع شو نو بیا به غني خان نه و. که یو رنګ د یار د سترګو شل رنګونه شم ګډېږم او په دغه مینه کې هغه د یو نازولي ماشوم غوندې د الله نه غوښتنې کوي. The only thing that is constant is change. تل سپوږمۍ د څوارلسمې تل جانان د شپاړسمې तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ. سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ جوړ به. زم ډاکټر شهرزمان صافی او زبانن تاسو سره د غني خان بابا د شاعرۍ دغه د فلسفه دغه د ژوند یو څو خبرې شریکوم. غني خان بابا یو ساده باده پښتون او ساده باده مسلمان وو، خو چې کله به د شعر وجدان شروع شو نو بیا به غني خان نه و. هغه به بیا د فلسفې په اثر یو داسې لیونی و چې په منټونو کې به د دنیا نه تاوېدو. په دغه وجدان کې به د هغه لیونتوب صرف د مستۍ او خمار خبرې کولې او د هغه فلسفې به د بغاوت او انقلاب اوازونه اوچتول. او ډېر پوهان وایي چې هغه د عقل نه زیات په خپل وجدان باندې یقین لرلو. ځکه خو وایي زه یو مست شند لیونتوب یم د هوا په اس ورېږم، که یو رنګ د یار د سترګو شل رنګونه شم ګډېږم. دا زه سله ولې جوړ شم، یو آواز یم چې غږېږم. دا زه نور شم چې پړقېږم، که سرور شم چې سوځېږم. غني خان بابا صرف شاعر نه و بلکې یو سیاسي مبارز هم و. هغه د ژوند ډېر وخت د قیدوبند په شکل کې تیر کړی دی، ډېر وختونه یې د نظربندۍ په شکل کې تیر کړی دي او دغه تاوتریخوالی د هغه په شاعرۍ کې هم ښکارېږي. د داسې لیوني او زخمی احساس شاعر چې د زندان تورې تیارو ته دننه کوي نو بغاوت خو به کوي. چاته چې په یو ساز کې سمندر او په ګل کې رب ښکاري نو بغاوت خو ډېره وړه خبره ده. دغه وجه ده چې هغه د مذهب پرستۍ او میانه روۍ نه چرته لرې د فکري ازادۍ او خیالي بغاوت باندې یقین ساتي. ملګرو، هر انسان هغه که شاعر وي هغه که شاعر نه وي، الله ته خپل رب ته درسېدل یو خاص لار لري. ډېر خلک پیرانو لځي او د پیرانو په ذریعه باندې خپل سکون لټوي. د رحمان بابا لار که عشق نبی وه نو د حمزه بابا لار د اهل بیت مینه وه. که تاسو د غني خان شاعري په جوور نظر وګورئ نو غني خان د الله سره مینه کوي او په دغه مینه کې هغه د یو نازولي ماشوم غوندې د الله نه غوښتنې کوي. د غني خان بابا دا نظم اورو او د دې نظم نوم دی جنت او دنیا. چې زه ټول عمر زلمی یم، زلمیتوب به یو عذاب شي، ځکه اوس را باندې ګران دی چې یې ښه شي زر تمامه. تل سپوږمۍ د څوارلسمې، تل جانان د شپاړسمې، تل ځواني سیند د شرابو، دا دوزخ دی که انامه. دی دنیا پسې بجاړم، دا تیاره هلال بغواړم، هره ورځ به یادومه نرۍ لاړه د ماښامه. تنګ د حورو وفادارو بې وفا جانان بغواړم، ستا ادم په ذات ښکارېدی، د ښکار خوند کوي هر ګامه. د مستۍ د سیند په غاړه ثوابي روجي به نیسم، اسویلي به کوم یادوم به د صافي نیمګړی جام. غني خان د نورو شاعرانو په شان یو ښکاره صوفیانه طرز عمل نه دی اختیار کړی، خو هغه د الله په وحدانیت او د وحدت الوجود ډیر جوور شعور لرلو. تاسو که د هغوی د جنت او د دنیا نظم باندې جوور سوچ وکئ
نو غنی خان ډیر په ساده ټکو باندې د الله سره خبرې کوي. غنی خان د انسان د دوه خویونو په وجه باندې د دنیا او د جنت ذکر کوي. یو خدا چې انسان له کله هم ډیر تیر شی ورکړي شي هغه د هغې قدر نه کوي، هغه بیزاره کیږي، هغه ناشکره کیږي. بل دا چې د انسان فطرت دا دی چې دا په یو حال کې خوشحاله نه وي، دا تغیر غواړي، دا چینج غواړي. هیراکلایټس یو یونانی فلسفي دی، هغه وایي چې the only thing that is constant is change. یعنی تغیر او تبدل هغه واحد شی دی چې هغه نه ودرېږي. نو غنی خان هم دغه فلسفي خبره کوي او په دغه کې د انساني د فطرت خبره کوي. هر یو شی چې ابدي شي، یو وفات شي، یو عذاب شي، بس یو تا سره مزاکا د ازل بد دوامه بند نوی رنگ محل کې نوی نوی جانان غواړي بیابان کې سره ګلونه تور شپه چراغان غواړي تل تیارو کې دی ورکېږي تل رڼا کې هم ړندېږي بې بچي د تغیر دی یو حالت کې نه ټینګېږي که دستا جنت لیوړه دا فطرت او دا وجود یو سورازو کې بسوازي پسرو سترګو بجړېږي دلوي فضل مالکا مالا دا دنیا جناکا. تل سپوږمۍ د څوارلسمې، تل جانان د شپاړسمې. غنی خان وایي چې انسان کله هم ابدي شی نه خوښوي، انسان کله هم په ډیره کې شکرګزار نه وي. هغه په دې دنیا کې هر سړی ته معلومه ده چې انسان ته کله هم شی ډیر شي هغه ناشکره شي، انسان ته چې کله هم ډیره تیره ورکړی شي هغه بیزاره شي. نو غنی خان د انساني د دې فطرت خبره کوي. ستا ادم په ذات ښکاري دی، یعنی ادمزاد انسان چې کوم دی دا کله هم تیاره نه خوښوي چې دله تیار چرګ راشي او مخې ته پروت یو هغه وخوري. دله خوند ښکار ورکوي چې وزي په ښکار باندې وزي ښکار وکړي او بیا یې راوړي وخوري. دا د انسان فطرت دی. هر یو شی چې ابدي شي، یو آفت شي، یو عذاب شي، بس یو تا سره مزه کا د ازل ابد دوام. یعنی غنی خان الله ته وایي چې یو ستا ذات دی کوم سره چې ابد هم خوند کوي او کوم سره چې ازل هم خوند کوي. انسان د دې قابل نه دی چې هغه ابدي ژوند اختیار کړي. خو دلته دا امر ډیر ضروری دی چې شاعر د تخیل خبره کوي. ضروری نه ده چې شاعر سوای هغه به بس د منطق په تله وتللی شي. د شاعر شاعري تخیلاتی وي او د هغې تخیل ژبه او مفهوم اشارو کې وي. ځکه خو اقبال چې کله دا شعر ولیکو چې تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، نو چا اقبال صاحب ته ویلی چې ته خو وایې چې د عشق انتها نه وي، نو بیا ولې وایې چې تیرے عشق کی انتها چاہتا ہوں. نو اقبال ورته جواب ورکړو چې دا بله مصره هم وګوره کنه، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. د تلو نه مخکې که زه د سردار علي ټکر صاحب ذکر ونه کړم نو زما په خیال زیاتیا به وي. ټکر صاحب زمونږ د ژبې یو لوی فنکار دی او زه اکثر ویم چې که غنی خان ته ټکر صاحب نه وی ملاو او ټکر صاحب ته غنی خان نه وی ملاو نو کیدای شي موږ پښتنو دا دواړه نه وی پیژندلی. اوس درنه اجازت غواړم. مننه. ښاد او آباد اوسئ.